السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې ځانګړي وټساپ ګروپ ګللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست او نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 9مه ویډیو سره حاضر شوي یو نن ورځ زموږ کومه ویډیو چې دا بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده مثلا 13 ویډیو له همدې څخه چې کومه وړاندې ویډیو موږ اپلوډ کړې وه هغه د کمپیوټر عملي برخه کې وه مثال تاسو ته موږ شارټکټ کي درښودلې وه چې څنګه یو فایل ته مثال د کیبورډ له لارې د خپلې خوښې شارټکټ کي جوړولی شو بغیر له دې چې مثال موږ په یو فایل په یو پروګرام مثال په یوه تصویر ویډیو باندې کلیک وکړو موږ ته اوپن شي بیخي چاته معلومات هم ونه شي مثال چې د فایل له کوم ځای څخه اوپن شه همدې طریقه موږ تاسو ته درښودلې وي خدای دې وکړي چې تاسو ټولو ګللیو شاګردانو په بشپړ ډول زده کړي وي نن ورځ د مثال د هارډویر برخه کې پاتې کیږو د نوټ په برخه کې له همدې څخه وړاندې موږ تاسو ته د هارډویر درې برخې در پېژندلې وي مثال چې یوه انپوټ ډیوایس وه بله آوټپوټ ډیوایس وه بله سټوریج ډیوایس وه خدای دې وکړي چې تاسو ټولې درې سره برخې زده کړې وي په پوره جزئیات سره کوم مشکل څوک پکې ونه لري نن راګرځو مثال بیا هم هارډویر برخه کې څلورمې برخې ته چې پروسیسینګ ډیوایس ته نن به همدا وپېژنو چې مثال پروسیسینګ ډیوایس څه ته ویل کېږي او څه رول لوبوي کمپیوټر کې او هدف ترې څه دی تاسو ټول ګللي شاګردانو متوجه شئ کتابچه قلم درسره راواخلئ لومړی تعریف تاسو وګورئ Processor is the brain of computer system. پروسیسر چې د کمپیوټر سیستم مغزه دی دماغ دی سیکنډ دوهم تاسو وګورئ Processor is device which process on the data. پروسیسر چې دی دغه یو ډیوایس دی مثال یو آله ده یوه پرزه ده چې په ډیټا باندې شی کې عملیات ترسره کوي ترډ دریم تاسو وګورئ Processor input data convert to output. پروسیسر چې دی داخلي ډیټا خارجي شکل ته تبدیلوي بدلوي متوجه شئ ټول ګللي شاګردان دا یې مثالونه دي مثال اگزامپل یې میکرو پروسیسر سی پی یو خپله د سینټرل پروسیسینګ یونټ څخه مخفف دی تفصیل په ورکوو جزئیات ټول تاسو ټول ګللي شاګردان که چا قلم کتابچه نه وي راخیستې مثال دا سره نوټ کوئ ویې لیکئ ویډیو ته سټاپ کوئ نه وروسته بیا دوباره پلی کوئ موږ تاسو داسې وویل لومړي تعریف کې چې پروسیسر چې دی مثال د کمپیوټر سیستم مغزه دی مثال پروسیسر از د برین اف کمپیوټر سیستم مثال څه رقم مغزه دی لکه څرنګه چې مثال په انسان کې دماغي مغزه په پلان په هره خبره باندې سوچ فکر کوي همدا ډول کمپیوټر هم چې هر ډول هدایات موږ تاسو کمپیوټر ته ورکوو هر ډول سوال ورکوو باندې سوچ فکر کوي او موږ ته په مقابل کې ځواب راکوي دویم موږ تاسو وویل Processor is a device مثال which process in the data مثال پروسیسر چې دی د یوه پرزه ده چې دا په ډیټا باندې شی کې عملیه کوي مثال پروسیسر چې دا یوه په خپله پرزه ده تاسو وینئ دلته فزیکل پرزه ده همدا پروسیسر ده هر ډول سوال چې موږ کمپیوټر ته ورکوو په هر پروګرام کې مثال که هغه MS Excel وي MS Word وي فوټوشاپ وي کولاډرا وي مثال هر ډول پروګرام چې موږ چې هر ډول سوال ورکوو مثال هغه ځواب موږ ته دوی راکوي چیرې کوي پروسیسر یې راکوي د کار د عملیه مثال چې په ترسره کوي چې موږ ته ځواب راکوي مثال زموږ د پوښتنې د سوچ فکر څوک پېژنګوي پروسیسر یې پېژنګوي دریم ته متوجه شئ پروسیسر انپوټ ډیټا کنورټ ټو آوټپوټ پروسیسر چې دی مثال انپوټ داخلي ډیټا هر کله چې موږ ډیټا داخلوو مثال په هغه نه دی پروسیس کې مثال عملیه پکې نه وروسته موږ ته څه ځواب راکوي مثال انپوټ ډیټا تاسو ډیټا ټوله پېژندلې وه معلومات به هم پېژندلي وي چې ډیټا څه ته ویل کېږي مثال د معلوماتو هم حالت ته ډیټا ویل کېږي او د معلوماتو د ډیټا خارجي شکل ته معلومات وایي مثال په دا نه اوس تفصیل ورکوو چې څه رقم ته تاسو په کار د نوټ که نوټ مو نه وي د سره نوټ یې کوئ مثال ویې لیکئ په پښتو مو هم تاسو ته درخواست په انګلیسي هم دی تاسو وینئ اوس به راشه پوره بشپړ تفصیل دا مخکې له دې چې په تفصیل باندې وغږیږو تاسو به اول همدې مثالونه هم وپېژنئ مثالونه اګزامپل میکرو پروسیسر سی پی یو په خپله چې دا مثال د پروسیسینګ سینټرل پروسیسینګ یونټ مخفف دی مثال سی منه سینټرل پی منه پروسیسینګ او یو منه یونټ سینټر منه په خپله مثال څه ډول همدې ته سینټر پروسیسینګ یونټ ویل کېږي تاسو وینئ دا خپله د کمپیوټر کې زړه چې دی په همدې کې په سنټر کې همدا پرزه لګېدلې ده سینټر منه سنټر مثال پروسیسینګ منه عملیه کوونکی یونټ منه واحد برخه یوه مرکزي یوه سنټري برخه همدغه ته ویل کېږي سمه ده یو ډېره مهمه پرزه ده په کمپیوټر کې همدا اوس به په همدې پوره تفصیل ورکړو چې مثال څه رقم ته سی پی یو چې د پروسیسر د کمپیوټر مغزه دی مثال څه ډول دا په ډیټا باندې عملیه ترسره کوي په کومه طریقه تاسو ټول ګللي شاګردانو متوجه شئ زیر شئ
ښه زه به یو ډېر ساده مثال لومړی تاسو ته په همدې کې وړاندې کړم. مثال لکه یو کلکولیټر نه وي، کلکولیټر مثال تاسو یو څه حسابي جمع کوئ، مثال 300 400 500 200 600 همدغه چار کله تاسو جمع کوئ، مثال غواړئ چې ځواب یې په لاس تېر شي، په کار تاسو به انټر وهئ، مثال یا به مساوي پریس کوئ، تاسو ته ځواب درکوي. هر کله چې تاسو ته همدغه زمینه مساعده کوي چې مثال تاسو ته ځواب درکړي، د دې څه شي کار ده؟ همدغه د پروسیسر وظیفه ده چې مثال تاسو ته ځواب په لاس تېر کړي. همدغه کار، همدغه عملیات چې په ترسره کوي چې تاسو ته ځواب راوباسي، همدغه وظیفه د پروسیسر ده. نو یوه ټکي ته مو پام وي ګلاليو شاګردانو، که مثال هر څوک درنه پوښتنه وکړي چې د میکرو پروسیسر مثال پروسیسر سی پي یو درباندې توپیر څه دی، نو هېڅ توپیر نشته. همدغه پر ضد ته میکرو پروسیسر هم ویل کېږي، مثال پروسیسر هم ویل کېږي، سی پي یو هم ویل کېږي. په دې کې هېڅ توپیر نشته، ټول یو نوم دی. تاسو چې هر څه نوم ورته اخیستلی شئ، مشکل نشته، اخلی د ټول د همدې پر ضد ته پروسیسر هم وایي، مثال سی پي یو هم میکرو پروسیسر هم. نو له همدې تر څنګ ملګرو بعضې نور مثالونه به هم پکې وړاندې کړو چې ستاسو په زړه کې کومه اندېښنه پاتې نه شي او پروسیسینګ ډیوایس په بشپړ ډول وپېژنئ. مثال لکه خامخا یا تاسو کوم نتایج مثال جوړوئ په اکسل کې، هغه ریزلټ چې کوم تاسو راباسئ مثال په ډېر کم وخت کې، مثال ډېر په اسانۍ سره هغه ټوله وظیفه چې ده مثال همدغه پروسیسر وظیفه ده. د کوم تاسو ته چې د ځواب درکوي مثال همدغه نتایج تاسو ته راباسي، مثال همدغه زمینه چې مسایله همدغه د پروسیسر وظیفه ده. داسې مثال لکه ورډ ته چې صرف نظر وکړو، په ورډ پروګرام کې مثال تاسې یو څه نوټ لیکئ، مثال یا یو پاراګراف مثال یا یوه صفحه یا یوه جمله، مثال هر کله مثال چې تاسو یا داسې یو کوئ، مثال چېرته مثال ثبتوئ کمپیوټر کې یا مثال پرینټ کوئ، مثال همدغه مثال کومه زمینه چې مسایده کوي، هر کله چې تاسو مثال په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، همدغه دنده مثال چې همدا زمینه مسایده کوي تاسو ته په کمپیوټر کې ثبت کړي، همدغه د پروسیسر وظیفه ده. د عملیات چې په ترسره کېږي مثال چې سیو کوي، همدغه وظیفه د چی ده؟ د پروسیسر وظیفه ده. همداسې مثال پرینټ کوئ، پرینټ ته چې کوم مثال همدغه کوم نوټ چې دی دغه دی رجع کوي، مثال کوم هدایات چې دی همدغه وظیفه د پروسیسر ده او عملیه د پروسیسر په واسطه په ترسره کېږي. داسې په نورو پروګرامونو کې مثال چې هر ډول عملیه په هر ډول ډیټا نه کېږي، همدغه وظیفه د پروسیسر ده. نو که په همدې باره کې ملګرو هر څوک درته پوښتنه کوي چې مثال پروسیسینګ ډیوایس څه ته ویل کېږي یا پروسیسر څه ته ویل کېږي، ستاسو فقط همدا ځواب به وي مثال چې پروسیسر چې د خپله د کمپیوټر مغزه دي، لکه څرنګه چې په انسان کې مغزه وي، سوچ فکر عقل کوي، همدا ډول کمپیوټر کې هم د مغزو حیثیت لري. همدغه پروسیسر په هر ډول ډیټا باندې په کمپیوټر کې د عملیه کولو وظیفه د پروسیسر ده. همدا لاند ځواب به وي. که چاته وویل مثال چې مثالونه یې څه دي، تاسو فقط ورته ووایئ چې میکرو پروسیسر مثال سی پي یو. که ته چې په همدې کې توپیر شته، هېڅ توپیر نشته، همدغه پر ضد ته مثال پروسیسر هم ویل کېږي، میکرو پروسیسر هم ویل کېږي، سی پي یو هم ویل کېږي. نو خدای دې وکړي چې ټول ګلالي شاګردان په همدې پروسیسینګ ډیوایس باندې پوهېدلي یاست، په بشپړ ډول کومه اندېښنه او څه ستونزه چېرته نه وي. که بیا تاسو د چا سره کومه پوښتنه کوم سوال پیدا کېږي، په کار تاسو په همدغه ویډیو نه کمنټ هم کولی شئ. مثال هر څه پوښتنه چې تاسو فقط په همدې ویډیو نه کمنټ کوئ، انشاءالله موږ تاسو ته ځواب درکولی شو. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ګلالیو شاګردانو او دوستانو ملګرو ته خو په خدای مې سپارلي یاست.